بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی ایچ افیکټ چینل. په دې لیکچر کې مونږ په دې ویډیو کې مونږ ان شاء الله د انډیکیټرز باره کېږو چې کمپلیکس انډیکیټر مونږ ته لیکچر هم اغوستی او همدا شانتې کمپلیکس انډیکیټر باره کې دې لیکچر کې هم دویم پارت دی. په دې کې ان شاء الله هم د مووینګ ایوریج کمپلیکس نه کېږو چې هغه کې مونږ کم انډیکیټر چې ویلې هغه مونږ کمپلیکس کړو، ټریډونه مونږ سیټ کړو، خو هغه اکثریت مونږ سکیلپینګ لپاره ده، د سوینګ ټریډینګ لپاره کوو. دې کې مونږ د سکیلپینګ ټریډینګ کوشش مطلب هغه کې مونږه سوینګ ټریډ لپاره مونږه خپل ټریډونه برابر کړ چې مطلب کم ټریډونه مونږ یو ورځ ورځ ته ساتو یا غټ ټریډ لپاره، او مونږ هغه کې ویل چې هغه کې بیا د سکیلپینګ ټریډینګ لپاره د خاص اپورتونټی نه برابر دي چې ټریډ یو ټریډ سکیلپینګ د سیده چې هغه ته یو سات کې شپږ لس ټریډ هم لګي، یعنی مطلب په ورځ کې ته 15 شپږ ټریډ لګي. نو دې خاطر به مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ سره ټریډونه زیات برابر شي تر څو مونږه کم وخت کې کم څو ټریډونه باندې یا په مثال په کم وخت کې یو سات کې د 15 شپږ ټریډونه مونږ مثال کوو. په دې ټریډونو کې مونږ کم از کم د ورځې خپل لاغه خرچو باسو یا مطلب خپل ځان پروفیټ کې کو. نو دې خاطر مونږ وایو چې د سکیلپینګ ټریډینګ لپاره یو ځانګړی سټریټجی باید یوز کو چې هغه باید تاسو څنګه کوي تاسو لپاره فائدہ مند وي، تاسو ته پروفیټ درکړي. تاسو باید سټپ بای سټپ خې په دقیق ډول سره چې کوم پوینټس مونږ دې کې یادو ټریډ څنګه ولګوي، ټریډ بعد چې کله ته پوزیشن د انډیکیټر نه اشاره درکړي چې بای سیل ولګوي، هغه نه بعد باید تاسو شی وکړئ. دې خبرو ته باید فکر خراج خپل لیکچر شروع کو. اول راځو انډیکیټر ته. انډیکیټر مونږ چیک کو دلته لیکو اول سیمپل مووینګ ایوریج اس ام ایچ ولیکو، مووینګ ایوریج سیمپل یا سیمپل مووینګ ایوریج. دا موږ ولیکو اپلای بشي، ډایرکټ دلته بچي شي اپلای بشي. سه شو دا خو سیټینګ د زو بیا سیټینګ کې چیک کو. سیټینګ کې مونږ 17 هو دلته خپل از ډیفالت 10 وی 9 وی 8 وی کله 20 وی دلته خو تاسو دلته 17 کې اس ام ای 17 کې. سه شو دا مونږ چیک کو اپلای کې. دلته اپلای کې رنگم چې ور کړی، رنگم اسماني رنگ کې ور کړی، بلو کلر دی. سه شو بل راځو ای ام ای ته زو. ای ام ای مونږ چیک کو ای ام ای ایکسپوننشل مووینګ ایوریج یا مووینګ ایوریج ایکسپوننشل. دا څنګه مونږ کلیک کو شاته اپلای شي. اپلای سره بل تل سیټینګ ته. سیټینګ کې به مونږ دلته ماس ډیفالت 9 وی کله 10 وی کله 8 وی کله 20 وی نه دغه ځکه اډجستمنت وکړي و دیر شو لیکي سو لیکي و دیر. دا رنگ اکثریت یو شی وین تاسو کې رنگ هم چینج ول شي تر څو تاسو ته کمپیریزن معلوم شي چې دا موږ سره سیم دی او دا موږ سره ای ایم دی. صحیح شو. دلته موږ دا رنگ چیک کړی، دا رنگ مو ته تغییر کړي، تیارم تغییر کړی و اول نه دا دلته کله سیم ټو سیم رنگ لکه مثال دا رنگ دا رنگ یو رقم دی، به تاسو فرق نه معلومیږي. دې خاطر دا رنگ وو چې موږ سره تیار اډجست وي. صحیح شو. امپورټ کې چې ورکو، امپورټ کې و دې شو کو نمبر لینث کې او سټایل کله تاسو په خپل خوخه د شهر رنگ ورکوي. صحیح شو. ها اوکې هم کې اپلای شو. دلته راځو ګوره موږ سره اپلای شو. ګوره و دیرش ای ام ای و دیرش رنگ ما اوس ورسې موږ دلته چینج کړو. ها اوس راځو دلته په دې کې موږ چیک کوو. په دې کې اوس موږ سره ګوره موږ سکیلپینګ ټریډینګ لپاره دا ولې کارو. ګوره د سکیلپینګ ټریډینګ په دې کارو شي خو دا چې موږ د کراسینګ په کار دی. او کراسینګ موږ سی انډیکیټر کراسینګ هم نه چې بس خدای لین کراسو کې خبره ختمه. دغه عددونه چې موږ کوم ورکو چې مثال دغه د موږ چې ورکړه یو د موږ ورکړه اس ام ای ولس او ای ام ای و دې شم ورکم. دا د دې لپاره چې موږ ته ټریډونه برابر کې او اکورسی زیاتوي. صحیح شو. خپل خبره دي چې ټریډ دي کې موږ کله لګو کله چې مطلب دا دواړه خطونه سره جوخت شو، لاندې بره کراس کړه، هغه ته ډېر مه ګورئ چې کم رنګ لاندې کراس کوي کم رنګ بره کراس کوي، هغه ته دومره مه ګورئ. کوشش کوئ چې څنګه دا دواړه سره جوخ شو یا کراس کړه یا کراس یې نه کړه، خو چې مثلا جوخ شو یو بل سره لاړه چې مارکیټ کم خوا رواني که بره رواني ته به بای ټریډ آماده کړي، که سیل لاندې طرف ته رواني نو ته به سیل ټریډ آماده کړي ځان ته. صحیح شو. لکه مثال اوس په دې کې وګورئ، په دې کې موږ سره مثال اوس مارکیټ لاندې روانو، په دې کې موږ لاندې روانو، په دې کې دا موږ سره اشاره ګوره ډبل کینډل جوړ شو موږ سره دا سیل والا کینډل دغه ډوجیم جوړه شوی. نو بالکل دا کراسي په دې کې کړه. نو دې ډوجین په پاسه موږ سم سیل ځان آماده کوو. نو دې کې موږ خپ آرام وړو کې سیل او سکیلپینګ کوو کنه. نو په دې کې موږ ټریډ وکړو، سیل مو کې سټاپ لاس هم دې کې ورکې بيخي نږدې ورکې او دا شانتي ټیک پروفیټ هم یو پر دور کې مارکیټ نه وځه یو پر دوی بالکل په دې کې هټ کړي، بالکل ډېر جوخته هټ کړي. صحیح شو. دلته هټ کړي دي دا یو دوه نه زیات دی خو موږ یو پر دوه ګټه واخصو مارکیټ نه وځو. په دې کې سکیلپینګ هم دی ته وایي چې تاسو لږ ټریډونه کوئ او پروفیټبل وځي مارکیټ نه. کلاس هم کیږي بیا نه بس بل ټریډ چې برابر شي نو ټریډ وکړئ او لاس وځي مارکیټ. صحیح شو. او دلته بیا کراس کړي ګوره په دې کې مارکیټ اوس ګوره دلته براتله یا خو دیز کې موږ سره مارنینګ سٹار یا مارنینګ ډوجي سٹار جوړ شوی، دیز کې بیا ډوجي جوړ شوی، دیز کې موږ بیا ټریډ کول شو خو ټریډ لا نه کوو
دلته موږ صحیح انډیکیټر اشاره ته ګورو. صحیح شو. خو چې مارکیټ جوړ شو دا ګوره بولیش انګلفینګ غونډ کینډل هم جوړ شوی دی او دلته موږ سره څه جوړ شوی دی یو په حساب سره همر غونډ کینډل هم جوړ شوی. نو ریجیکشن دی نه پسته د انګلفینګ کینډل نه پسته دی کینډل کې موږ ټریډ کوو ځکه چې کراسینګ بالکل دې ته مخامخ شو. په دې کې موږ ټریډ ځانته سیټ کوي شو. ټریډ موږ چیرته پلیس کوو په دې پوینټ کې په دې پوینټ کې زیاده دې پوینټ کې ځکه دې ته صبر کوو دا بالکل دا کینډل نه کراس کې بنچ به دې کې ټریډ کوو د لیکچر سټریټجی په مطابق سره. سټاپ لاس چې د کوم ځای کې ورکو د سپورټ پوینټ کې ورکو. یو سپورټ پوینټ موږ سره دا دی نو سپورټ پوینټ سره موږ شیر کړو سټاپ لاس سپورټ به ان شاء الله پوهیږئ. سپورټ ته لیکچرونه وګورئ سپورټ پوینټونه مهمه دي هغه سره وګورئ. خپل سټاپ لاس یعنی مارکیټ ته اندازه کیږي چې کوم ځای پورې تللی شي. نو دا څنګه مارکیټ دې پورې تللی شي او موږ دې په ټیک پروفیټ ورکړي چې چیر واپس دې ځکه چې کله کله دې کم ریجیکشن یا سپورټ پوینټ دا غیر لږ زره وړاندې مارکیټ واپس خلاف تاویږي. دې خاطر موږ دا خپل پوزیشن لګ نږدې کړو چې مارکیټ خلاف لاړم شي چې موږ هغه پروفیټ بس یو مارکیټ نه وځو. کله مارکیټ ته خېلی مارکیټ موبایل تناسب کنه مناسب مارکیټ نه وځم. صحیح شو ګټه کې. نو ځای په ځای یو ټریډ دلته برابر شو ټریډ دلته برابر شو. دلته راځو مثال دا اوس وګوره دا اوس نوی مارکیټ دی. دا اوس وګوره سوم تاریخ دی دا د فرایډے جمعې ورځ ده 18 تاریخ دی او د می یعنی مطلب 15 میاشت ده او 2023 تاریخ دی. صحیح شو. 2023 کال دی. نو دیز کې وګورئ موږ سره وګوره جوخ شوی دی یو بل سره یعنی کراس کړی جوخ شوی یو بل سره. نو دیز کې موږ سره ټریډ برابرېږي کینډل ته ګوري چې اشاره بای سیټ ته شته یا نشته. نو بای سیټ ته اوس ګوره یو دی کینډل هم اشاره کړی او دیم کینډل اشاره کړی. اوس دیز کې ګورو دی بس دغه کې موږ په آرامه بای ټریډ واله شو. په دیز کې وګورئ په دیز کې موږ بای ټریډ وهو خپل سټاپ لاس دلته ورکو ټیک پروفیټ یو پر 2 ورکو مارکیټ نه وځو. دا وګوره یو پر 2 ټیک پروفیټ ډېر ښه پوزیشن کې جوړ شو. دیز کې جوړ شو ولې دلته خځه ده ځکه چې دا موږ سره ګوره ریزिस्टنس پوینټونه یو دلته دی یو دلته دی. نو دا دواړه یو باکس غوندې ځای دی. نو دینه لږ زره کوړان لږ راخته موږ سټاپ ټیک پروفیټ وایو مارکیټ نه ځکه خپل خي چې مارکیټ شاید دی پوینټ نه دی پوینټ نه شاید مارکیټ خطه واپس لګ راشي موږ سټاپ لاس هټ کې به برځي اکثریت د حالات خلکو سره کیږي. دې خاطر تاسو احتیاط کوئ. ګوره ځای په ځای ګوره سکیلپینګ لپاره د اوسمره خستړي جو ځای په ځای موږ سره ټریډونه برابر شو په دې لږ ځکه موږ ټریډونه خسته ټریډونه برابر کړو ومکړو. دلته وګورئ چې کراسینګ کړي نږدې شوی دی. ګوره په دې کې بولش مارکیټ بر روان دی. تم کینډل ته چو ګورئ په دې کې دا ګوره دې کینډل نه پاس بولش انګلفینګ کینډل دی. بس په دې کې موږ ټریډ لګو بای ټریډ په چیرې لګو په دې پوینټ کې په دې کې لګو. ګوره کینډل تاسو ځان سره وګورئ دا یو کینډل اشاره ده دا یو بولش انګلف کینډل هم ورته ویل شو او د دې شوټینګ سٹار کینډل په حساب سره موږ هم د د سټریټجی په حساب سره هم دلته موږ ټریډ لګوي شو. دلته بریک اوټ دغه شوی دی یو بل سره کراسینګ یا یو بل سره اٹیچمنټ هم کړي. نو موږ سره ښه په آرامه ټریډ برابر دو. د پروفیټ څومره راکول شو یو ورس شپږچند موږ ته پروفیټ راکوي شو. موږ یو پر دوالو مارکیټ نه وځو. دا ور دې کې موږ پروفیټ واوسو مارکیټ نه وته. صحیح شو. نو دا رقم تاسو چک کولای شئ ځان سره بار بار اگزامپل څنګه کولای شئ سرچ کولای شئ. لکه مثال اوس دلته وګورئ په دې کې موږ سره مارکیټ لاندې روان دی چې کراسینګ نږدې شوی جوخ شوی دلته جوخ شوی دی او دلته موږ سره لاندې تیر مارکیټ روان دی. اوس دلته ګورو په دې کې لږ صبر کوو که چیرې کینډل ځکه دا یو سپورټ لیول هم دی. نو سپورټ لیول دی ګوره سپورټ لیول موږ سره کوم یو دی بالکل دا یو سپورټ لیول دی. نو دلته څو کړه کراسینګ بالکل دې ته مخامخ کړي. اوس که چیرې په دې کې بره کینډل دلته راغلو په دې کې بره کینډل راغلی او بولش کینډل اشاره راکړو د بولش کینډل په سټریټجی مطابق سره موږ ټریډ لګولو. خو دا چې د لاندې راغلی نو لاندې چې راغلی د مارکیټ د کې کراس کړي لاندې مارکیټ راغلی د کې موږ ټریډ کولای شو خو په آرام ته سیل ټریډ لګو. صحیح ده. بل یو بل کنفرمیشن هم دلته تاسو کولای شئ چې وایلی سیل یا بای څنګه ولګوئ. سیل بای تاسو داسې هم لګولی شئ چې دا خطونه بره یو بل سره وسولیږي یا بره یو بل سره کراس وکړي نو تاسو د مارکیټ نه بره کراس وکړي نو تاسو به سیل ته ځان آماده کوئ او که چیرې د مارکیټ نه لاندې کراس وکړي نو تاسو به دې کې بای ته ځان آماده کوئ. صحیح شو. دسه تاسو ځان سره بای آماده کوئ. خو نارملی تاسو اپوزایټ هم کارولای شئ. اپوزایټ مطلب دا چې مطلب کچېرې دا لاندې کراس وکړي او مارکیټ د لاندې روانو تاسو به لاندې ټریډ لګوئ شئ. خو بهتر دا راځي چې دا لاندې دا خطونه بره کراس وکړي نو سیل لپاره ځان آماده کوئ د مارکیټ نه بره کراس وکړي او که د مارکیټ نه لاندې دا خطونه کراس وکړي تاسو بای ته ځان آماده کوئ. صحیح شو. نو دې پوینټو دا چې دې پوینټونو هم کار والی هم بهتر راځي. نو دا سپورټ پوینټو نو دلته کراس کړو خو ته باید لږ صبر کړی چې ښه بریک اوټ وشي بیا په دې کې ته سیل ټریډ لګې په دې کوم پوینټ کې په دې کې موږ سیل لګو
سټاپ لاس دیز کې های کې ورکو ټیک پروفیټ یو پر دوالو مارکیټ نه وځو په دې پوینټ کې موږ ټیک پروفیټ واغسو مارکیټ نه ووتو صحیح شو دا ګوره موږ څومره په ارامه پروفیټ دلته واغستی او مارکیټ نه ووتو دغه شان تاسو سره ډېر اگزامپل ټریډونه ته برابرېږي دلته یو ټریډ شو دا دی بل ټریډونه دلته دي دا و سایډ وی مارکیټ دی سایډ وی خو مخکې لیکچر کې موږ تشریح کړی دی بیا هم درته تشریح کوم چې دا دواړه خطونه چې کله مارکیټ دی د دواړو خطو په سر باندې کله مطلب خطونه مینس کې ادا کېندل دي کله بره وځي کله لاندې وځي لکه څنګه چې اوس دی دا ګوره دا د بره لاندې نو په داسې وخت کې کوشش کوئ چې ټریډ مه کوئ ځکه سایډ وی مارکیټ دی سایډ وی مارکیټ ډېر کم وخت پروفیټ درکوي او اکثریت بیا لاس درکوي نو دې خاطر یو ټرینډ والا مارکیټ کې کوشش کوئ ټریډ وکړئ لکه مثال اوس دلته ګوره کراسینګ کړی مارکیټ بر روان ته دلته یو اشاره خو ته مارکیټ بر روان بل اشاره دا کراسینګ کړی ګوره بیا پیټرن تم کو ګور منګه دا ګوره ډبل باټم پیټرن دی ګوره دا ګوره یو باټم بل باټم بریک اوټ کم لیول کې کړی په دې ځای کې کړی ګوره بالکل دې سره بریک اوټ کړی لیول تلې کې دې ځای کې موږ ټریډ لګولو هم موږ پروفیټیبل ګوره بالکل په دې پوینټ کې ګوره په دې ځای کې موږ سره پروفیټیبل پوزیشن جوړې دی شو ګوره دلته موږ ښه بریک اوټ باندې ټریډ کولی شو د پیټرن په حساب سره چې پیټرن موږ ویلی دي پیټرن په حساب سره بریک اوټ کې موږ ټریډ کولی شو په دې ځای کې او که بریک اوټ کې چا ټریډ نه کړی مس شوی دی نه نو بیا د انډیکیټر په اشارې سره هم تیار بریک اوټ خو موږ ته اشاره راکړې نو بریک اوټ نه پس ګوره انډیکیټر هم اشاره راکړې نو دغه ځای کې ښه په ارامه دې کې موږ چیک کولی شو بای ټریډ پلیس کولی شو په دې پوینټ کې په دې کې موږ بای ټریډ لګو سټاپ لاس دلته لو کې ورکو او ټیک پروفیټ دلته خو بیخي غټ ټیک پروفیټ راکړی لکه 100 ټیک پروفیټ راکړی دې موږ ته راکړی دی یو پر 14 چنده مطلب داسې فکر وکړه چې $14 دلته لاس کې هیټ ایښي نو هغه $160 ګټې کړي همداشان چا $100 لاس کې ایښي نو $1400 ګټې ایښي دلته اخیستې ده نو دغه رقم او چا وړوکی ګټه او تاوان هللی مثال $1 چا تاوان کې ایښي دلته 14 چنده نو راځي شاوخوا $14 راځي او $14 د ګټه وکړه نو دغه حساب سره دلته تاسو چیک کولی شئ خپل ټارګیټ پلیس کولی شئ او ټریډونه دلته سیټ کولی شئ ښه بیا هم د سره کوم مشکلې پوښتنې کمنټ باکس کې کولی شئ او که چا سره پوښتنه ډېره اوږده وي او تشریحي جواب غواړي نو بیا دې ما واتساپ نمبر د کمنټ باکس کې میسج وکړي واتساپ نمبر زه ورته پرېږدم په واتساپ نمبر رابطه وکړئ انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو میسج ته یا پوښتنو ته جواب درکړم په وایس میسج کې او که چیرې په هغه کې ونه شو نو بیا انشاءالله کوشش کوو چې په هغې باندې علیحده مستقله ویډیو جوړه کړو لیکچر پې والو صحیح ده انشاءالله بیا هم تر بل ویډیو په بل لیکچر په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته